ستړي مه شئ. ساینس اف نیګلیکټ خصوصا په ماشومانو کې ساینس علایم دی. هغه ماشومان چې د نیګلیکټ یا بېغورۍ بېپروایۍ سره مخامخ وي د هغو نښې نښانې څنګه موږ هغوی پېژندلی سو. د دې پېژندل خورا اسانه دی، خورا ساده دی. ستاسې د کار په جریان کې تاسې چیرې کار کوئ، کوم ماشومان چې تاسې ته ستاسې صحي مراکزو ته مراجعه کوي یا هم په فیلډ کې کار کوئ، د دې ماشومانو پېژندنه ستاسې دپاره خورا اسانه ده. فرض مثال که چیرې ووایئ چې فزیکل ساینس، هغه د دې فزیکي نښې نښانې، اول شی چې تاسې به ووینئ هغه به د حفظ الصحه یا هایجین وي چې ډېره به کمزوره وي، یعنې د حفظ الصحې په برخه کې به شاید بلکل توجه نه وي ورته سوې او ډېر به خیرن وي، چټل به وي، لاس پښې نور. بل نښه نښانه یې په فزیکل ساینس کې کیدلی سي خوارځواکي. خوارځواکه ماشومان د لرې څخه معلومیږي، کوم چې موږ مال نیوټریشن ورته وایو، او لباس نامناسبه جامې وي یا به د هغو جامو به ډېر زیات وضعیت خراب وي. علاوه پر دې باندې کیدلی سي چې په فزیکل کې موږ بعضې ټپونه، دانې، نورې نښې نښانې هم ووینو، کوم چې یا به سر نه یې په ګرځول سوی، تداوي دپاره به ډاکټر ته نه یې بیول سوی او یا هم دې ته ورته نور. دغه ماشومان چې د نیګلیکټ سره مخامخ دي، په دې کې بعضې کیدلی سي چې په رویې او رفتار کې هم مشکلات وي. دوی به شاید سمې خبرې نه کوي، دوی به کوشش کوي د خبرو کولو څخه ډډه وکړي او یا به نه غواړي چې مطلب خبرې وکړي، او یا هم کیدلی سي رویه به یې داسې یو ډول اګریسیو وي، تېری کوونکي به وي ډېر. دا هم کیدلی سي زموږ سره کومک وکړي چې موږ دې وپېژنو. او بل شی چې په دې برخه کې زموږ سره کومک کوي هغه د دوی محیط دی. کیدلی سي چې هغه محیطي نښې نښانې هم موږ وګورو. فرض مثال نامسونه ځای، نامناسبه سرپناه، او په هغه سرپناه کې د اساسي مثلا ضرورتونو دپاره د امکاناتو نشتون، د دوی هغه اساسي اړتیاوې په هغه سرپناه کې، هغه ماحول کې چې دوی ژوند کوي هغه په نظر کې نه نیول سوي. نو علاوه پر دې باندې کیدلی سي تاسې بعضې نور هغه سره هم مخامخ سئ، د دوی په اصطلاح باندې نښې نښانې به شاید نورې هم ووینئ، خو دغې ته ډېره پورې هغه دی چې کوم په ظاهره باندې ښکاري. بیا چې کله سړی خبرې اترې ورسره وکړي د هغې وروسته بیا سړی د دوی په احساساتي وضعیت باندې پوهېږي، د دوی په تعلیمي په اصطلاح باندې تعلیمي امکاناتو لاسرسی لري که نه لري، په هغه باندې بیا په وروستو مراحلو کې سړی پوهېدلی سي. خو په پېژندنې کې ستاسې سره د دوی رویه، د دوی فزیکي وضعیت او د دوی محیط ستاسې سره کومک کوي تر څو تاسې پوه سئ چې دغه ماشومان واقعا هم نیګلیکټ سره مخامخ دي. ډېره زیاته